ګرانو قدرمنو، زه ساجد شایق یم. السلام علیکم. یو وار بیا تاسو ته په د املا په معامله کې مخې ته راغلی یم او نن یوه ډیره زیاته ضروري خبره ستاسو مخې ته راوړم او هغه دا چې زمونږ سره په پښتو املا کې دا یوه یې ده چې دې ته اکثر خلک امریه یې وایي، حالانکه داسې نه ده. زه اوس تاسو ته دا خبره ثابتوم په دلیل سره چې دا ولې دې ته اصل کې په بړګلې کې هم ورته دا نوم ورکړی شوی دی د فعلي یې او فعلي یې ده هم. لکه اوس په دې وجه باندې د دې مثالونو سره خلک دې ته د امریه یې وایي چې هغې د دې په دلیل کې دا مثالونه پیش کوي. تاسو وګورئ، کار وکړئ، هغې وایي چې امریه د حکم پکې شوی دی. تاسو مه جاړئ، ډوډۍ وخورئ، هلته لاړ شئ، سترګې پټې کړئ، تختې ولیکئ، لاس ووینځئ. بس په دې دلیلونو باندې دا کم کسان چې دې ته امریه وایي هغې دا دلیلونه وړاندې کوي چې په دې کې حکم چلیدلی دی، امر پکې شوی دی، نو په دې وجه باندې دې ته امریه یې وایي. اوس زه دا خبره کوم چې په داسې وخت کې ورته بیا څه نوم ورکوي چې په داسې جملو کې راځي. یوازې خو په دې کې نه ده که نه، یوازې خو د حکم دپاره نه ده، دا خو د فعل دپاره ده، د کار دپاره ده. مثال په توګه تاسو راغلی، تاسو ګورئ په دې کې حکم شوی دی چرمنه، دې کې پوښتنه شوې ده، دا استفهامیه جمله ده. تاسو راغلی وګورئ دا فعلي یې پکې ده. دلته څه کوئ؟ تپوس دی دا دلته څه کوئ؟ یا داسې ولې کوئ؟ داسې ولې کوئ؟ څوک د چا نه تپوس کوي تاسو داسې ولې کوئ؟ تاسو ګورئ فعلي یې ده پکې، دې کې امر شوی دی چرمنه. بیا ګورئ ډوډۍ وکله خورئ، دې کې د اوس ماته څوک امر وښایي، حکم دې وښایي بغیر د تپوس نه. بیا جنازه به څه وخت کوئ؟ ګورئ هم دا فعلي یې په تپوس کې راله، دلته چرې هم امریه نه ده. که تاسو راشئ نو ښه به وي، که تاسو راشئ وګورئ فعلي یې که تاسو راشئ نو ښه به وي. دا د اصطلاح مشورې یوه خبره ده، په دې کې چرې هم امر نشته. نو که په داسې جملو کې راځي نو بیا به ورته بل کوم نوم خوښوو هغه به ورته ورکوو. نو په دې وجه زه تاسو ټولو ته دا خبره کوم چې دا فعلي یې ده، په دې کې دا جملې هم راځي، دا پکې هم راځي، نور قسم پکې هم راځي، یعنی امریه جملې هم پکې راځي، استفهامیه جملې هم پکې راځي، داسې د ګرامر په لحاظ پکې نورې هم راځي. نو د دې مطلب خدا نشو که نه. نو په دغه وجه دا یوه خبره یاد وساتئ چې دا فعلي یې ده. فعلي یې که دې ته مونږ ووایو نو دا کلي خبره ده، جزوي نه ده. او که نه امریه ورته ووایو نو د دې دا نوم به جزوي پاتې شي، کلي به نه شي. ګوره فعلي یې ورته وایو، په دې کې به امر هم راځي، حکم به پکې کېږي، په دې کې به تپوس کېږي، په دې کې به سلا مشوره کېږي، هم دا یې به پکې استعمالیږي. نو په دې وجه باندې تاسو داسې وکړئ چې دې ته امریه یې مه وایئ، دا فعلي یې ده او دا ټولې خبرې پکې راځي. نو د دې وضاحت ما ډېر ضروري په دې وجه ګڼه چې بله ورځ زموږ یو محترم ملګري د یو ځای نه په دې باندې څه لیکچر ورکوو، نو هغه هم دې ته امریه یې ویله. نو ما ورته بیا وویل چې لکه دا امریه نه ده، دا امریه یې نه ده، دې ته امریه صرف امریه مه وایئ، دې ته فعلي یې وایئ، نو دا هر څه به پکې راځي. نو په هغې کې بیا ځینې ملګرو کمنټونه کړي وو، زما په هغه کمنټ باندې کمنټونه کړي وو او هغې ویل چې یاره داسې او داسې داسې.
نو په دغه وجه باندې ما مناسب وګڼل چې زه خپل تاسو ته یو وار بیا د املا په معامله کې مخې ته راشم او د دې وضاحت درته وکړم چې لکه دا فعلیه ده دای کې احکام هم راځي او استفهامیه جملې هم پکې راځي. نو په دغه وجه باندې دا وضاحت ما ضروري وګڼه کني ما په دې باندې خبرې نه کولې. نو دې ته فعلیه ویل پکار دي او امریه نه. ډیره مننه. السلام علیکم.